سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة مقصد العبادة لله وحده. په صورت کی مسئله وا چې عبادت اجزاء او اقسام دا به خالص د پاره د یو الله وي. دعوه د دې صورت آیت نمبر 4 کی ایاک نعبدو. تقسیم د صورت 3 حصے دی. اوله حصہ ړومبني 3 آیتونه په اوله حصہ کی افعال د الله یا صفات د الله یا حقوق د الله ذکر کوي. 15 لله رب رحمان رحیم او مالک دا د الله حقوق یا صفات یا افعال ذکر کوي. دویمه حصہ آیت نمبر 4 په دویمه حصہ کی حق ذکر کوي د بندا او حق د الله. ایاک نعبدو سره حق د الله، ایاک نستعین سره حق د بندا. درېمه حصہ 5 آیت نا تر اخره پوری په درېمه حصہ کی حق د بنده ذکر کوي اهدنا الصراط المستقیم سره او بیان د فرق ثلاثه کوي. یو د منعم علیهم چې مؤمنان دي، دویم مغضوب علیهم چې کافران دي، او دریم ضالین منافقان. اوله حصہ په وضاحت سره بیان شوی. دویمه حصہ زمونږه پرونی سبق کی شروع شوی. په دې دویمه حصہ آیت نمبر 4 کی حق د الله ذکر کوي او حق د بندا. دا آیت مشترک هم دی بین الله و بین العبد. پمینز د الله او پمینز د بندا دغه آیت مشترک دی. ځکه په دې یو آیت کې د الله حق هم ذکر دی، په دې یو آیت کې د بندا حق هم ذکر کوي. ایاک نعبدو سره د الله حق ذکر کوي چې د عبادت اجزاء د عبادت چې سوره اقسام دي دا به خالص د پاره د یو الله وی، بل هیڅ چا د پاره بنوي. ایاک نستعین سره حق د بنده ذکر کوي چې د بندگانو سوره حاجات وی، ضروريات وی، سوالونه وی، دا به محض د یو الله نه غواړي، بل چا نه بنه غواړي. نو دا اوله حصہ په دې کې څه ابتدایي خبرې د دې حصے ربط د ما سبق سره هغه موږ پرون ذکر کړو، او په دې کې یو څه نورې خبرې موږ وکړې چې دا صيغ د غایب او د خطاب بیا ولې راوړو. اول غایب بیا خطاب صيغ راوړي، صيغې راوړي دي. بیا په دې کې قاعده موږ ذکر ک ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې مفعول ولې مقدم شوی دی، او حیثیت د دې ایاک نعبدو و ایاک نستعین موږ تیر سبق کې ذکر کړو. خو متاسفانه چې هغه ریکارډ شوی نو تاسو ته ځکه وایم چې دی آنلاین درس کې کوشش کوئ، ځکه ریکارډینګ ما لګولې مو په بل موبایل، خو بس هغې کې آواز نو، هیڅ آواز پکې ریکارډ نو چا چې اورېدلی و پرونی سبق هغې ځان ته لیکلی، او چا چې نه دی اورېدلی هغې نه پاتې شو. کوشش کوئ چې ځان حاضروي درس ته. اوس ننني سبق کې منګه د ایاک نعبدو وضاحت کو. اول دا یاد کئ یو څو خبرې د ایاک نعبدو او ایاک نستعین په باره کې چې موږ به د دې بیان څنګه کوو، اسلوب د خطاب به څنګه وي په دې کې. اول به زمونږه بیان په ایاک نعبدو باندې وي. نو په دې کې به مونږه یو ذکر کو تعریف د عبادت، چې عبادت تعریف څه شی دی. دا تاسو ځان سره هډینګ ورکوي او لیکئ
چې ایاک نعبدو کې به ول مونږه تعریف د عبادت کوو. دویم مونږ به د عبادت اقسام ذکر کوو، قسمونه د عبادت. دریم مونږ به علت ذکر کوو چې عبادت به ولې مونږه د الله کوو، علت یا وجوهات هم ورته ویلی شي. څلورم مونږ به ثمره هم ذکر کوو، نتیجه. که فرض که مونږ عبادت د الله وکړو، ټول اجزا او اقسام د عبادت مونږ یو الله له وکړو، نو مونږ ته به د دې نتیجه څه میلاو شي، رزلټ به څه میلاو شي. نو دا څلور خبرې یاد ساتئ، دا به مونږ په عبادت کې کوو. اوله خبره به مونږ تعریف د عبادت کوو، دویمه خبره به مونږ اقسام د عبادت ذکر کوو، دریمه خبره به مونږ علت د عبادت ذکر کوو، او څلورمه خبره به مونږ ثمره یا نتیجه د عبادت ذکر کوو. همداسې بیا د ایاک نستعین د لاندې هم هغه به انشاءالله په خپل ځای ذکر کوو. نو اوس اوله خبره د ایاک نعبدو دپاره چې هغه تعریف دی د عبادت. نو تاسو اوس هیډینګ ورکئ او ولیکئ تعریف د عبادت. د عبادت تعریف به اول کو چې عبادت وایي څه ته. من حیث مسلمان موږ نه څوک تپوس هم کولی شي چې عبادت تاسو کوئ، د دې عبادت مطلب څه دی. نو اول تاسو د دې په تعریف ځان پوه کئ. عبادت یاد ساتئ، لفظ عبادت دا مشتق دی د عبده نه. عبده عاجزی، تعظیم وغیره ته ویلی شي. او د دې تعریف چې موږ کوو، نو تعریف د عبادت دپاره د تفسیر خازن په حواله د دې تعریف به ذکر کوو. لنډ غوندې ښکلی تعریف یې کړی دی. تفسیر خازن کې تعریف د عبادت داسې کوي چې عبادت څه ته وایي. وی العبادت غایت التذلل من العبد ونهایت التعظیم للرب. غایت التذلل من العبد، د بنده هغه بالکل انتهایی عاجزی، او ورسره ونهایت التعظیم للرب، او بیا رب ته بالکل هغه آخری حد تعظیم چې کلو کې دی ته عبادت ویلی شي. غایت التذلل من العبد، د عاجزۍ بالکل هغه آخری حد چې کله د بنده د خوا نه وي. و نهایت التعظیم للرب، او هغه تعظیم بالکل آخری درجه چې الله د پاره دا بندو کی، نو دې ته ویلی شي عبادت. کوشش وکئ داسې قسمه تعریفونه یو څو ځله ځان سره دوهراوئ، د دې دور کوئ، دا به تاسو ته خپله یادیږي. دا د عبادت مختصر تعریف شو. نور تعریفونه علماو کړي دي، خدا ښکلی او مختصر تعریف دی، دا یاد کې. چام در نه پوښتنه وکړه، په خپل الفاظو کې پوه کړي چې عبادت د بنده عاجزي او د رب تعظیم کول، دا د عبادت نوم دی. دې ته عبادت ویلی شي. چې موږ به څه کوو؟ الله رب کریم ته ځان ډیر عاجز کوو. اوس تاسو موږ خپل عبادتونه وګورو چې آیا په هغې کې د عاجزۍ هغه انتها شته که نشته، یا د تعظیم هغه انتها پکې شته او که نه. انتها خو پرېږده، ابتدا به هم پکې صحیح نه کړو. موږ عبادت کوو، په عباداتو کې لکه زه به مونځ واخلم، مونځ به موږ واخلو. مونځونه څنګه وي، نو تاسو هم ځان سره قضاوت وکړئ، زه به م وکړم. په مونځ کې چې موږ شاهنشاه ته ولاړ یو، مالک الملک ته، بادشاه د ټول جهان، نو په مونځ کې اول خو مونږ د مونځ په معنو باندې نه پوهېږو. کلام ورسره داسې کوو په بې ادبۍ انداز کې چې مونږ ته د خپل کلام پته هم نه لګي چې مونږ وایو څه. خو که فرض که بیا په دې پوهېږو، نو مونږ د دنیا او د دنیا په اشیاو د هغې په سوچونو کې ځان ډوب کړو، نو بیا هم زمونږ په عبادت کې هغه عاجزي رانله. یا که فرض که مونږ توجه هم لږ الله ته وي، نو خپل توجه خرابولو دپاره به تاسو لیدلي، کله به سر ګرو، کله به برید تاوو، کله به په ګیرې کې څوک ګوتې وي، کله به یو ځای ګرئ، کله به بل ځای ګرئ، کله به خوا ګوري، کله دی خوا، او یا به ټونګي وخي. نو دا خو عاجزي نه شوه. دې وجې تاسو ګورئ زموږ عبادتونو کې، منځونو کې خوند نشته.
منګه عاجزی نه کو په عبادت کې، منګه د رب تعظیم نه کو په عبادت کې. چیرې زما رب یو ډیر لوی ذات دی، هغه شهنشاه دی، د بادشاهانو بادشاه دی. عاجزی او تعظیم، عاجزی هغه د پاره کول او تعظیم د هغه کول دا دغه حق دی، خدا موږ نه کوو. پکار دا دی چې موږ خپل عباداتو کې مینه او محبت، شوق دا اشیاء پیدا کو. موږ الله ته ډیر زیات ځان نږدې کو، الله ته سم حد درجې ځان نږدې کو، او موږ زړه کې مینه پیدا کو د الله رب کریم سره. سو کو خپل مینې اظهار کو، هغه ته تعظیم کو، د هغه دپاره موږ عاجزۍ سره ودرېږو، عاجزي اختیار کو. د دنیا په مینو محبت کې تاسو ګورئ انسان کم حد ته رسی، هغه حدود ته ځان ورسی چې په هغې کې جانی نقصانات کوي، مالی نقصانات کوي. خو د رب په مینه کې موږ حد خو پرېږده، موږ ابتدا هم نه کوو د یو څیزه. کوشش کوئ ځان د الله سره، د الله د مینې او د تعظیم سره ځان څه کوي او تړئ. د یو صوفي واقعه ذکر کوم، چونکې موږ سره وخت هم مختصري، واقعات او دا خبرې خو ډېرې وي، خو ټایم ته ګورو، د هغې موافق زه تاسو ته درس کوم. یو واقعه ده د یو صوفي، د هغه بلا مریدانو عالمانو او د هغه وینځې وي. نو یو مرید په یوې وینځې باندې عاشق شو. نو صوفي ته پیر صاحب ته پته ولګېده، دا د دې زماني پیران درته نه یادوم، اهل تصوف دا ډېر لوی خلک دي. اهل تصوف کوشش په دې کوي چې زمونږ هغه تعظیم او عجز انتها الله ته ورسیږي. ښه د عجز او د تعظیم پورې دا واقع تاسو ته بیانوم. نو دغه صوفي چې خبر شو، مرید خو عالم و، هغه ته یې څه ونه ویلو، خو بل مرید ته وی د کمزي نه لږ شانتې جلاب را پیدا که، جمال کوټه چې ورته وایو، وی دا را پیدا که، دا یې پیدا که. نو ورته وی چې دا د وینځې له ورکوي په څه طریقه چې وینځې ته هم پته ونه لګي. نو جمال کوټه ورله ورکه. نو جمال کوټې اثر خو تاسو ته هم پته ده، موږ ته هم، چې یو سړی وخوري نو بیا کیفیت ډیر بدل شي. یو ځای ورته مختص که، وی ته خو بیمار وی دغلته زه راځه، وی په همدې یو ځای کې بس خپل قضای حاجت دی پوره کو. نو هغه وینځه بلته تله، په څو ورځو کې بس د هغه جلاب دغه جمال کوټې اثر ختم شو. خو هغه وینځه غریبه داسې شوه تکه زیړه او هډوکې د مخ ښکارېده. نو په دې کې بیا دا مرید چې اوس وینځې ته ګوري نو مخ ته اړوي، یعنی د هغه مرید مینه او محبت د هغه وینځې سره څه شه ختم شو. نو بیا ورته پیر صاحب مخاطب شه. پیر صاحب ورته وویل، د هغه صوفي، د هغه مرید صوفي چې و پیر، ورته وایي هلکه ته ولې اوس ورسره مینه نه کوې؟ نو هغه ورته وایي مینه ولې وکړم جي، دا دوره بدرنګه شوه. وایي ته راشه زه تا ته د مینې هغه اصل ځای ښایم چې تا د څه شي سره مینه کو، چې دا ولې داسې شوه، رنګ یې داسې زیړ شه، ډوکې راووتې. نو مرید یې بوتلو د هغه قضای حاجت ځي ته، چې کوم ځي ته به دا وینځه تله. نو هلته ورته هغه قضای حاجت چې هغه وینځې څه کړي وو، هغه یې ورته وخو، د الله بنده وایي ستا دې شي سره مینه وه، ته په دې شي مین وي چې دغه ترې راووت. وګوره ته هم ترې اوس مه خړې، کوشش دا وکړه چې خپله مینه، خپل دا عجز محبت دا الله سره ساته. نو زمونږ خلک دنیا او د دنیا په اشیاو کې چې کله په مینه او محبت کې نه نوځي، تعظیم کې نه نوځي، نو هغه انتها ته رسوي. او هغه رب کریم ته چې موږ ولاړ یو، نو زمونږ عبادت بیا داسې وي چې زمونږ په عبادتونو کې د دنیا او د دنیا د اشیاو سوچونه وي. دا مختصر تعریفو د عبادت، چې عبادت څه ته وایي، د عاجزۍ هغه اخري حد او د تعظیم هغه اخري حد د پاره د الله، دې ته وایي عبادت. عبادت یاد ساته، اجزا د عبادت به ذکر کو، دا درې دي. دا هم په دې تعریف کې راځي. اجزا د عبادت، عبادت درې جزء دي، یعنی عبادت په ذات خود مرکب دی د دریو اشیاو، د دریو اشیاو مرکب دی. په هغې کې اول سیز
هغې ته وایي حب، مینه. ورپسې دویم دی خوف، یره، او دریم دی رجا. رجا معنی تمه یا امید. او دا یاد ساتئ دا درې اجزا محاسن التأویل تفسیر دی پاغي کې ذکر دی. خوف، حب او رجا. اول منګه په حب باندې بیان کوو. دا حب مینې ته ویلی شي. حب دوه قسمه وي. یو ته وایي حب نفسانی، د نفس سره یعنی د انسانانو سره مینه. دا ما تحت الاسباب د اسبابو د لاندې دی. داسې مینه جایز دی. لکه د مور سره، د پلار سره، د بچو سره، خپلوانو سره مینه کول دا بالکل جایز. استاد سره مینه کول بالکل جایز. استاد شاګرد سره محبت کوي من حیث د دې چې شاګرد وي، نو بالکل جایز. خو په دې کې میاد ساتئ دوه قسمونه دي، یو جایز دی او یو ناجایز. لکه د یوسف علیه السلام مینه، د زلیخې مینه د یوسف علیه السلام سره، دا ناجایز دی. او د یوسف علیه السلام مینه د خپل پلار سره یا د پلار د یوسف علیه السلام سره، دا جایز دی. نو په دې حب کې به منګه جایز او ناجایز لحاظ کوو. چې منګه مینه هغه وکړو نفسانی چې هغه جایز وي، او چې ناجایز وي پکار دا د منګه ځان د هغه قسمه مینه نه سکو، ځان لري کو. داسې قسمه مینه چې تو اوس ناجایز مینه بل سره کې، نه یاد ساته په دې کې هم ته ګناهګارې. یو واقع ده، یوه ښځه وه، هغه ښځه اوس کور کې ناسته، د ښځو کار صحیح، خو چې ناسته وي رور وي، پلار وي، خاوند وي، نو بس چې خبره ویم نه یو خبره به منځ ته راوغورځوي چې زما پلار نشته، زما رور نشته، زما خویندې نشته، زما مور نشته، او زه بالکل دلته یوازې یم. نو یوازې به نو هغې هم راولي کور ته. نو خاوند یې داسې ساده غوندې سړی و، ورته وایي خیر دی، ته ولې خفه کېږي؟ زه یم که نه، زه ستا مور هم یم، زه ستا خور هم یم، زه ستا پلار هم یم، زه ستا رور هم یم. نو دې خبرې نه څوک خبر شه، ملا ته یې ووې. نو ملا ته چې لاړو، ملا ورته وایي دا تا ښځې ته داسې ویلي دي چې زه ستا پلار یم، زه ستا رور یم؟ وایي او. نو دا ښځه خو په تا طلاقه شوه. وایي نه، ما خو ورته د مینې نه وی. وایي ښه، وایي زه ته د مینې طلاقي. نو دا یاد ساتئ چې داسې ناجایز مینه او محبت تاسو نه کوي چې بظاهر تا ته هغه مینه ښکاري او منځ کې د ځان غرق کړي. نو دا اول قسم د حب منځ سره حب نفسانی شه. ما تحت الاسباب، اسبابو د لاندې جایز مینه کولی شي. د دې دویم قسم دی حب الهی، د الله سره مینه. دا ما فوق الاسباب، د اسبابو نه بغیر صرف الله اله منل، یا هغه ته معبود ویل، یا هغه ته د مینې نه سجده کول، یا د هغه د کور نه طواف کول، یا د هغه په نوم باندې نظر و نیاز ورکول. دا مینه دا به د الله سره کې، بغیر د الله نه دا به غیر الله له نه کې، بل چاله به نه کې. دې ته وایي حب الهی. او دلته دغه دویم قسم د حب دقه مقصود دی زمونږ په دې عبادت اجزاو کې. نو موږ سره اول جز د عبادت څه شی راغی؟ حب الهی، مینه د خدای توب چې ورته وایو. دا به صرف او صرف چاله وي یو الله لا. نو حب باندې بیانو شو. اوس دویم خوف. خوف یاد ساتئ دا هم دوه قسمه وي. یره یو خوف وي ما تحت الاسباب، اسبابو د لاندې، لکه دشمن نه، د مار نه، د لړم نه، د ازمري نه، د ټوپک نه، د چاقو نه یره کول بالکل جایز دی. دې ته وایي خوف ما تحت الاسباب. یو تندر پسې چاقو راوالی ته ویریږي، ټوپک راوالی ته منډه کې ویریږي، سپی په کوڅه کې ویني او ته ویریږي، خلک دې پورې خاندي، خدای یره جایز ده. نو خوف ما تحت الاسباب بالکل جایز، یره کوه. دویم قسم د خوف د خوف ما فوق الاسباب، اسبابونه بالاتر اسباب نشته او ته یریږي. لکه اوس ظاهري تا ته ښکاري نه، د وجلو د پاره چا سره ټوپک تمانچه نشته، موجود نه دی، او ستا زړه کې دا یره راشي دا به مې ووجني یا دا به مې رسوا کی. یا فرض کا یو تن مړ دی په قبر کې دی،
که د هغه په نوم ما منښته ورنه که هغه به زما کور ړنګ کي. دې ته وایي خوف ما فوق الاسباب. دا خوف الهي دی. نو خوف الهي دا به هم صرف او صرف د الله نه کې، د بل چا نه به نه کوئ. نو خوف دو قسمه شو. یو خوف نفسانی ما تحت الاسباب، نفس نه یره ساتل موجود شیز نه د اسبابو د لاندې بالکل جایز دی. دویم قسم خوف دی خوف الهی ما فوق الاسباب. اسباب نشته او ته یریږي، لکه الله نه منګه یریږو که منګه مونځ ونه کو الله به مونږ له سزا راکي، الله به ما شل کی ګډ کی هارت اٹیک برا باندې راولي. بالکل دا جایز دی. دا به صرف او صرف د الله نه وي، د بل چا نه به نه وي. نو د عبادت دو اجزا مونږ ذکر که، یو حب او دویم خوف. په دې کې بیا حب الهی خوف الهی دا دویم قسم د دوانو دغه د عبادت دو اجزا شو. دریم جز د عبادت هغه دی رجا. رجام دو قسمه دی. یو نفسانی دی، رجای نفسانی هغې ته منګه وایو ما تحت الاسباب، اسبابو د لاندې. رجا معنی تمه کول د اسبابو د لاندې، لکه پلار نه تمه کول چې پلار به ماله پیسې راکوي چې ماښام کور ته راشي، بالکل دا جایز دی. یا پلار به ماله سیکل اخلي، بالکل دا جایز دی. نو داسې قسمه تمه ساتل دا د اسبابو د لاندې وي، دا جایز دی، بالکل کوا د مخلوق نه. دویم قسم رجا دی رجای الهی ما فوق الاسباب تمه ساتل. نو دا به صرف او صرف د الله نه وي، لکه بچی می نشتا بچی به راکوي، دا تمه به اوس د چا نه کوو؟ د الله نه. بیمار یم شفا به راکوي، دوایانې نشتم داسې به شفا راکوي، دا تمه به د چا نه کوو؟ د الله نه. مال به راکوي، دا تمه به د چا نه کوو؟ د الله نه. داسې قسمه تمه د بل نه ساتل دا م یاد ساتې ناجایز دی، شرک کې راځي. نو منګ سره دویم قسم د رجا هغه دی رجای الهی. دا به منګه صرف او صرف د الله نه کو. نو ګورئ مرکب زه د دې دریو اشیاو تاسو ته جوړوم. یو حب الهی، دویم خوف الهی، دریم رجاء الهی. د دې دریوانو اجزاو مرکب ته منګه وایو عبادت. دام تاسو تعریف کولی شئ د عبادت، چې عبادت څه ته وایي؟ چې کله حب الهی، خوف الهی، رجاء الهی دا صرف او صرف یو الله لو کې دی ته وایي عبادت تامه، کامل عبادت. نو دا عبادت دا درې اجزا شو. دا هم تاسو من حیث تعریف خلکو ته بیانولی شي چې عبادت دی ته وایي چې کله حب الهی، خوف الهی، رجاء الهی دا صرف او صرف د یو الله نو کې دی ته مونږ وایو عبادت. دا درې اجزا چې کله یو ځای وي دا کامل عبادت وي. په دې کې چې یو جز هم کم وي یاد ساتئ دا عبادت نشه بیا. لکه اوس منګه د کټ ذکر کوو چې کټ د څه شي نه جوړ وي؟ دا هغه خپې وي، پښې، دا رنګ بون وي، بازوګانې. نو دا درې واړه اشیا چې یو ځای شي دا کټ دی. اوس که صرف بازوګانې کور ته راوړې، کټ مې راوړې، ټول به در پورې خاندي. نو دا یاد ساتئ چې خوف ته د بل نه کې حب او رجا الله نه، دا کامل عبادت نه دی. کامل عبادت دا به صرف او صرف الله لوي. او دا م یاد ساتئ قرآن مجید دا درې واړه اجزا په یو آیت کې ذکر کړی دی. دې دپاره تاسو وګورئ سورت بنی اسرائیل، سورت بنی اسرائیل 18 نمبر سورت د قرآن مجید، آیت نمبر دی 55. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب، یبتغون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب. دا هغه حب الهی دی. دا خلک کسان دي چې رابلی یبتغون، دوی سکی خپل رب ته لټی څه شی؟ الوسیلة، وسیله. وسیله څه شی دی؟ ایهم اقرب، چې کم یو د دین ډیر نږدې دی، یعنی الله ته ځان نږدې کوي. دا څه شی شه؟ دا حب الهی شه. دویم ويرجون رحمته، او تم ساتي داغه د رحمتونو. دا رجا شو، يرجون د رجا نشو، رجاء الهی هغه تم د الله نه ساتي. دو شو. او دریم نمبر ويخافون عذابه، او خوف کوي داغه د عذابونو نه یریږي. داغه دریم نمبر جز د عبادت شو. نو مینا
تما یرا یا حب الہی یا خوف الہی یا رجاء الہی په دی یو آیت کې الله رب کریم دا ذکر کړی دی په قرآن مجید کې چې دا درې وانه به موږ د چا نه کوو د یو الله نه. دا یاد ساتئ چې دا درې وانه اجزا ته چالو کې هغه ته معبود وي. لکه موږ الله ته دا درې وانه اجزا د عبادت کوو نو الله زموږ څه معبود. او که فرض که یو جز ورلکې نو بیا ورته الہ وی. دا د معبود او د الہ په منځ کې فرق موسیات کوي. که چا درته وی الہ او معبود کې فرق څه دی، ورته وی معبود هغه چاته وی چې د عبادت درې وانه اجزا ورلکې، او چې درته وی الہ څه ته وی ورته چې په عبادت کې یو جز ورلکې هغه ته الہ وی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه داغه کتاب دی الفتح الربانی صفحه 80 کې هغه دی درې وانو اجزاو ته اشاره کوي. وی کل ما تعتمد علیه فهو الہک. وی هر هغه څوک چې ستا په اعتماد راځي هغه ستاسې شی دی الہ دی، یعنی ته ورسره مینه کې هغه ستاسې شی دی الہ دی. وکل شیء تخاف عنه، او هر هغه څیز چې ته د هغه نه یریږي د هغه خوف ته اشاره شو هغه هم ستا الہ. وترجوه، ترجو ته تمه ساتي، فهو الہک نو هغه هم ستا الہ. نو کته مینه ورسره کې ستا الہ دی، کته یره ته ساتي هغه ستا الہ دی، کته تمه ته ساتي هغه ستا الہ دی، او کدا درې وانه دی هغه نو ساته هغه ستا معبود دی. نو دا یاد ساتي د عبادت درې وانه اجزا دا به موږ صرف او صرف د یو الله د پاره کوو. په کلمه کې چې موږ کله وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، یو مفتی به تاسو په نټ اورېدلی هغه وی لا اله الا الله شتا خو محمد رسول الله نشتا. ولی وی په قرآن کې چې چرته مو ګوري لا اله الا الله موجود دی خو محمد رسول الله نشتا. دا د بیوقوفانو خبرې دي. زه به ورته دا وایم چې په قرآن کې سورة الفتح کې راځي محمد رسول الله، محمد رسول الله، نو زه به اوس دا یم چې هلته محمد رسول الله شته نو لهذا لا اله الا الله نشته. نو آیا زه داسې دعوه کولی شم؟ دا د بیوقوفانو خبرې دي. بهرحال هغه ځان له یو جدا موضوع د پای به چېرته خبره وکړو. کلمه چې موږ وایو لا اله الا الله، په دې کې اوس یاد ساتئ د جز عبادت رد کوي چې یو جز هم بغیر د الله نه بل چاله نشته. لکه ما تاسو ته وی کنه الہ کی اشاره د عبادت یو جز ته وی، یا به خوف وی، یا به حب وی، یا به رجاء الہی وی. چې موږ لا اله الا الله وایو نو دې سره د عبادت یو جز شه نفی شه چې یو جز هم د عبادت بغیر د الله نه بل چاله نشته. نو که څوک وایي چې دې کې خو تمام اجزای رد نه که، د مخلوق نه نفی نه که، نو ورته وی ولی نه چې هر کله یو جز هم د الله نه بغیر بل چا د پاره نشته نو اجزا به د کم ځای نه ورلوي. نو هغه په درجه اولا سره سکه نفی که. دام یاد وساتئ چې منګه د دې عبادت یو جز هم فرض که، یو جز دا منګه بل چاله وکړو صحیح ده، یا منګه یو جز صرف الله لکو نور اجزا بل لکو، دا منګ له فایده نه راکوي. لکه تاسو ګورئ سورة الانفال، سورة الانفال 8 نمبر سورت دی د قرآن مجید، داغی آیت دی 48. که نور اجزا باباگانو لخلق کئی، یو جز اللہ لکی بیا هغم ورله څه فایده نه ورکوي. سورة الانفال 48 آیت کیو ګورئ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. د غزوه بدر بیان دی چې شیطان رالو د مشرکانو په اوږو باندې لاس واچو چې یره زه ستاسو ملګری یم. وَإِذْ زَيَّنَ او کله چې ښایسته که دوی ته شیطان بد اعمال د دوی ووی نه به وي غالب نن ورځې په تاسو باندې د خلکو نه هېڅوک، او زه ستاسو پناهګیر ستاسو امدادي یم. فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیه. نو کله چې شیطان ولیدو یا دوه ډلو یو بل لره ولیدو فرښتې را کوزېدې اسمان نه، او شیطان ورته خیال شو یو بل ولیدو، نکس علی عقبیه، نو شیطان واپس شو په خپلو پوندو باندې.
وقال وی انی بریء منکم زه بیزار یم تاسو نو خلکو وی زه در نو تښتېدم ولې انی ارا ما لا ترون زه وینم هغه چې تاسو یې نه نو څه وی انی اخاف الله یقینا زه یریږم د الله نه نو ګوره هغه یو جز د عبادت شیطان هم کوي د الله نه نو آیا هغه له به څه فایده ورکي نو یو جز دو اجزا درې واړه اجزا هم د الله نو کې دا ته بل نه مو کې دام تعالی بیا فایده نه درکوي او که ته یو جز الله لکې او نور جز مخلوقاتو له دام تعالی فایده نه درکوي عبادت به تعالی اله فایده درکوي چې دا درې واړه اجزا د عبادت دا صرف او صرف یو الله له وکړي نو د عبادت درې اجزا مونږ ذکر که حب الهی خوف الهی او رجاء الهی د دې مرکب یعنی دا چې مونږ یو ځای کو دې ته مونږ وایو کامل عبادت نو دا هم د عبادت مونږ سره یو تعریف راغی دو تعریفونه مونږ د عبادت وکړو نننی سبق کې څنګه چې اجزا دریو دا شان اقسام هم د عبادت درې دي هغه به انشاءالله سبانی سبق کې بیانو وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین